بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پریماویرا سافټویر لپاره سایده. هر کله چې تاسو پریماویرا نوی سافټویر انسټال کړئ، د لوګین نیم چې دلته تل لپاره اډمین وي، تاسو پام کړی وي ADMIN. خو تاسو کولی شئ چې کله تاسو انسټال کړه دا خپله نوم یې بدل کړئ. اوس دلته نوم بدل شوی ده، خو هر کله چې لومړی تاسو انسټال کړي واوسي تاسو به اډمین دلته پاسورډ ورکوئ. ولې ما اوس بدل کړی ده صحیح ده. د دې لپاره سیف دی، ما خپله بدل کړی صحیح ده. بیا زه درته وایم چې چیرې بدلیږي، څنګه کولی شئ تاسو پاسورډ بدل کړئ، نوم یې بدل کړئ. صحیح شو. ښه، چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو د پریماویرا د سافټویر پاڼه پرانیسته، تاسو که غواړئ نوې پروژه جوړه کړئ صحیح ده. ښه خبره دا ده چې ټولې پروژې مخکې چې خلاصې د هغه کلوز آل کړئ. ګوره دلته مخکې له مخکې یوه پروژه دلته اوس هم پرانیستې ده صحیح ده. راسئ فایل مینو ته کلوز آل ورته ووایي. دا ټول وتړئ در سره صحیح ده. د نوې پروژې د جوړولو لپاره نور خو د پروژې سره بلد دی چې پروژه څه شی ده، تعریف په واشي سره یې بلد دی صحیح ده. دې خو نور اړتیا نه لرئ. دا پرایمری چې لپاره دی اوس راځم ورو ورو راځو. ښه، د دې په اړه باندې غږیږو. پریماویرا کې موږ کوم کارونه کوو؟ یو د سکیجولینګ برخه ده، په سکیجولینګ برخه باندې کار کوو. او بله چې ده ځینې خلک ورته کاسټ اسټیمیشن وایي، خو خپله لکه دې کې موږ سکیجول جوړوو. یو نان ریسورس لوډډ ده، یو ریسورس لوډډ سکیجول ده. یو د سکیجول ده چې یوازې تاسو ته وخت ښیي. مثلا یو اکټیویټي تا پیل سو 5 ورځې ده، دویم دی پیلېږي سکسیسر او پریډیسیسر داسې شیان چې ورته وایي، بیا وروسته خپله راځي صحیح ده که نه. یعنې ته داسې هم کولی شې چې د یو تا سره یوه پروژه ده، یوه میاشت وخت لري صحیح ده که نه. یوه میاشت وخت لري، یوه ودانۍ ده، کنکریټي ودانۍ ده. یعنې چې لومړي کارونه یې کوم کوي، یو چا درته ویلي چې یوه میاشتې لپاره ماته سکیجول جوړ کړه، ته کولی شې پرته له دې چې هلته ریسورسونه اډ کړې ورته. یعنې یو کار دی مثلا ایکسکیویشن دی، ته ورته 5 ورځې یا 6 ورځې ورکړه. داسې نور کارونه دي 7 ورځې، داسې تر څو چې د یوه میاشت وخت پوره کړې. ولې ته ریسورس ورته اډ نه کړې، نان ریسورس لوډډ سکیجول سو در سره. ته بیا داسې هم کولی شې چې د هر اکټیویټي لپاره ریسورسونه اډ کړې. یعنې یو اکټیویټي کې تا څو کارګران کار کوي، څومره مشینري در سره کار کوي، څو انجینران دې په هغه کې. لکه ایکسکیویشن دی، یوه بیلګه به راواخلو د ایکسکیویشن د کندنکاري لپاره. اوس یو کندنکاري ده در سره، ته غواړې چې ریسورس لوډډ سکیجول جوړ کړي. لکه مخکې مې کاسټ اسټیمیشن په اړه خبره درته وکړه. په دې کې 2 ایکسیواتوره لګیا دي صحیح ده. دا خپله ایکسیواتورونه تا سره شی سو ریسورس سو که نه. دې سره نور کارګران دی، 10 کارګر هر څومره چې نیسي، انجینر دی، دا ټول په ریسورس کې راغله. بیا دا سافټویر داسې هم کوي درته چې اکټیویټي دې اډ کړه، بیا د ریسورس ورته اډ کړه. هر څو ورځې کار دی چې پې وکړه، ریسورس ته تا بیا خپل هغه دې ورکړی پرایس پر یونیټ، چې یو ساعت کې تا نه اوس ماشینري اخلي $50 پر هاور درنه اخلي، یو کارګر درنه مثلا $2 پر هاور اخلي، یو انجینر درنه $10 پر هاور. نو بیا چې هر څومره کار سوی د اکټیویټي په مخ تللی وي، ته چې اپډیټ پروګرس ورته وایې، دغه سافټویر یې درته شمېري چې څومره لګښت پرې راغی دې اکټیویټي باندې یا څومره پیسې. هغه به وروسته راځي صحیح ده. 2 کارونه دې باندې خو پوهېدې. خو مخکې له مخکې چې موږ هلته کار ونه کړو دې سافټویر باندې، سړی سم نه پوهېږي چې دا به کوم کارونه کوي. خو دې کې کولی شي تاسو سکیجولینګ هم وکړئ، همدغه کاسټ اسټیمیشن برخه چې ده چې د هر کارګر لپاره درته پیسې وشمېري، یا د هر اکټیویټي لپاره چې څومره لګښت راغلی. یوازې دا نه چې د هر اکټیویټي لپاره، د هر WBS لپاره، ورک بریک ډاون سټرکچر لپاره، د هرې پروژې لپاره، د هر انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر لپاره چې په هغه کې ډېرې پروژې واوسي. وروسته راځي صحیح ده. تر کومه ځای چې موږ پوهېږو، کومه ځای پورې موږ کار کړی ده دې سافټویر باندې، په ګډه به یې وایو. ځینې ځایونه داسې راځي چې موږ خپله نه پوهېږو صحیح ده که نه. اب همداسې پرېږدو. او بل د پروژې د پیژند یا تعریف سره خو بلد یې څه شی ده. پروژه اوس خیر مونږ هم همداسې اورېدلې پروژه خو بشپړ تعریف یې داسې مونږ هم صحیح نه پروژه. ګوره پروژه چې یو ټاکلی وخت ولري صحیح ده که نه، د پیل ټاکلی وخت ولري او پای ټاکلی وخت ولري، او یوازې یو شی تولید کوي. خپله د PMI پروجیکټ منیجمنټ انسټیټیوټ چې ده د هغه له لورې دا تعریف ورته شوی. ګوره چې ټاکلی پیل ولري، ټاکلی پای ولري او یو شی تولید کوي، دې ته به خپله پروژه وایي.
بیا زه درته هماغه پاڼې هم راوړم چې صحیح ده چې دا تعریف کې لیکلی یا نور خپله تاسو کولی سئ نیټ نه ګټه واخلئ. راځو د نوې پروژې د جوړولو لپاره. مخکې له دې چې تاسو پروژه جوړه کړئ یو شی باید تاسو ولرئ، انټرپرایز پراجکټ سټرکچر باید تاسو ولرئ. په دغه سافټویر کې مخکې له مخکې نه مې انټرپرایز پراجکټ سټرکچر وي، لکه دلته چې کلیک وکړئ ګوره دلته راغلی دی، لکه دا د یو شرکت نوم دی، دې کې بیا کومو پروژو باندې کار کړی ده خپله دغه نور. خو مخکې له دې چې تاسې دغه سافټویر د لومړي ځل لپاره انسټال کړئ هغه کې هم ځینې انټرپرایز پراجکټ سټرکچر یې راځي. ښه اوس دا څه شی ده؟ انټرپرایز خپله د یو نوې پروژې بنسټ ایښودلو ته وایي. خو دلته موږ سره کومه مرسته کوي چې ته غواړې اوس دا یو شرکت دی، دا شرکت یې څه شی په نوم دی؟ BACC. زه اوس انټرپرایز پراجکټ سټرکچر د دې شرکت په نوم باندې جوړوم. یوه دا شرکت بیا کومې پروژې لري، روډ پراجکټ لري، بلډینګ پراجکټ لري یا نورې پروژې لري، بیا هغه تاسو نور واړه انټرپرایز پراجکټ سټرکچر باندې ویشئ. اډ کوم یې صحیح ده. د پروژې نوم ورته اډ کوي. لوستنې ورته ښیي. تر کومه ځای راورسېدلو؟ انټرپرایز پراجکټ سټرکچر تاسو ویل حزب الله صاحب دا څه ولدا د دغه نوم کمپنۍ نوم ورکوي دلته اوس موږ د کمپنۍ نوم ورکوو. صحیح ده. اوس ورته وګوره چې دا څنګه کار کوي. هډه دلته راځم د سر توري د دې کمپنۍ ورکوم. څه شی ده؟ BACC. بشپړ نوم به یې دلته ورکوي. صحیح ده. باختر افغان کنسټرکشن باختر دی، باختر افغان کنسټرکشن کمپنۍ ده، کنسټرکشن کمپنۍ دلته ټي شاته راغی کنسټرکشن کمپنۍ. صحیح ده. ښه دلته د بشپړ نوم ورته ورکړه. اوس وګوره دا خپله د دې NTCC مخکې چې یو بل چا دلته د یو شرکت نوم ورکړی د هغه یوه برخه ده وینې، خو نه ته غواړې دا یوه ځان ته برخه کې دلته راسه دغه ځای ته. صحیح ده. وینې شفټ لیفټ کیڼ لوري ته یوسه را دی وړ. اوس دغه شرکت چې ده دا کیدای سي بېلابېلې پروژې ولري، روډ پراجکټ ولري، بلډینګ پراجکټ ولري، نور بېلابېلې پروژې دي. دلته به ته دا به سلیکټ کړی وي اډ به یې کړي. صحیح ده. اډ دې که دلته بیا د سر توري همغه ورکړه. زه ورته یم چې روډ پراجکټ. صحیح ده. راسه دلته ورته بشپړ نوم ولیکه روډ پراجکټ. صحیح څه بیا راسه دلته رایټ کلیک هم کولی سي دلته ورته ووایه اډ. صحیح ده. ورته ووایه چې بلډینګ پراجکټ تنګېږي خو نه داسې نرسه دا خو دا اوس د ده څه سیو شول د BACC سره بیل شول جدا شول. دا دې سره جدا سو. یعنې ته چې بیا پروژه جوړی اوس وګوره چې ته کله د یو پروژې لپاره سکیجولینګ کوې او د دې شرکت لپاره کوې، ته بیا راځې انټرپرایز پراجکټ سټرکچر ته. اول د پروژې ډول ګورې کوم ډول پروژه ده؟ د سړک پروژه ده. سړک پروژې لپاره به کوم انټرپرایز پراجکټ سټرکچر ته ټاکې؟ همدغه روډ پراجکټ به راواخلي. خو په دغه BACC کې بیا چې ته کله دغه د پروژې ټریکینګ کوې ته دا پروژه خپله ګورې انټرپرایز پراجکټ سټرکچر لیول باندې، بیا هلته وروسته راځي چې څنګه تاسو پروژې کولی سئ وګورئ څنګه یې سارټ کوئ د څه شی له مخې یې ګورئ. صحیح ده. او دا کوم چیټ کله خالي د لیفټ شفټ لیفټ نو پوستم هغه کله کنه و یو له بله جلا کېږي. دا داسې کولی سي. اوس وګوره دا هم ته کولی سي له دې نه بیخي جدا کړې ځان ته کې. بلډینګ پراجکټ دی دا راسه دا خواته راوړه ګوره ځان ته سه بیرته غواړې د دې یوه برخه یې وګرځوې داسې راوړه د دې یوه برخه سه که نه ته غواړې د دې برخه یې ګرځوې بیا داسې ووایه هم دا ده. اوس وګوره روډ پراجکټ کې هماغه بلډینګ پراجکټ سه دغه دې کرښې نه برېښي څه هم صحیح درته ښکاري. خو نه دا دغه مثل د دې په شرکت مربوط دي ټول همداسې او دغسې د دې یعنې دا خپله بیا وروسته بلدېږي. ښه اوس انټرپرایز پراجکټ سټرکچر چې شی لپاره یې مونږ کاروو هغه وروسته درته راځي. انټرپرایز پراجکټ سټرکچر لیول باندې د یو پروژې تاسو څه شی ګورئ
د خپله د پروجیکټ لیول باندې تاسو څه شی ګورئ WS لیول باندې څه شی ګورئ د اکټیویټي لیول باندې څه شی ګورئ د پروژې اړوند ټول معلومات هر شی څو لیولې دي دلته د هغه لیول په اړه باندې تاسو ته خپل هر شی درته ښیي بیا وروسته راځي اوس که مخکې له مخکې زه درته وایم یا خو د کمپیوټر په پاڼه اوس نه درته برېښي او تاسو ته لومړی وار ده چې تاسو وایي که نه ښایي سم ورسره یا یې که ووایو سم پوه نه سئ وروسته به راسي صحیح ده اوس دومره ځان پوه کړئ چې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر مو جوړ کړه صحیح ده دې کې نورې خبرې دلته ډسپلی ده د شی له مخې ډیټیل چارټ ویو داسې درته هر شی به وایي چې شی مخته راځي صحیح ده دا هم ډېر پکارېږي پاینټ شی ته پاینټ کوې زه به دا بېرته هماغه ټیبل ویو ته کړم صحیح ده ته ګوره چې شی پیدا کوې دلته شی پیدا کوې روټ پروجیکټ هر شی RFC مو ورکړی و که نه پاینټ یې که هلته خپله درته والی نه راځي باید پیدا یې روټ پروجیکټ ښه ولې نه پیدا کوي دا به داسې اوس پیدا کړي ته دا کلیک کوه اوس ورته ووایه چې پاینټ ښه د خپله پیولون ورته خیر د دې لامل زه درته ګوره که کله هم تاسو چې شی پیدا کوئ زه اوس دا کلیک کوم نه زه دلته کلیک کوم صحیح ده اوس ورته وایم زه پاینټ ما ته به هېڅ شی نه که روټ پروجیکټ ورته وایم دا اوس وګوره نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي که ته غواړې چې کومه رو کې په دې رو کې چې شی پیدا کوي باید دلته دې کلیک کړی و دغه رو کې زه اوس وګوره دلته کلیک کوم صحیح ده اوس زه ورته وایم پاینټ یو شی پاینټ کیدای شي تاسو ډېرې پروژې ولرئ ډېرې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یې کله مو اړتیا سوه کولی شئ دې نه پیدا کړئ اوس RPS ورته ورکړه اوس دا د ګوره پیدا کوي بل ورته ووایه چې ZGL ورته وایم صحیح ده دلته وګوره چې تاسې په کوم کالم کې دلته مو کلیک کړی وي درته پیدا کوي ولې خواته درته نه پیدا کوي که دلته اوس ته کلیک ورته وکړې هغه بیا نه درته پیدا کوي شی به ورته ورکو هیل ته همدومره به ورکړو چې پیدا کوي که نه ګوره هر چیرې چې هیل دا چې راځي درته پیدا کوي او میچ هول ورډ آن دی او میچ کیس دی باندې خو پوهېږئ د ورډ له لوري نه صحیح ده میچ هول ورډ آن کله چې بشپړ نوم ورته تاسو لیکلی وي همغه درته پیدا کوي که میچ کیس وي چې یوه برخه دي تا ورته لیکلي وي لکه HE همغه چې هر شي کې راځي همغه درته پیدا کوي صحیح ده بیا دا باید کلیک کېده نه که یې تا پکار وي که دا د کلیک کوه اوس ورته وګوره دا چې په هر شي کې راځي هغه به درته پیدا کوي چې هر چیرې راځي صحیح ده بل نسته نو چې شی کې راسي وپیدا دې باندې صحیح ده ګوره آی په همداسې داسې نور او ماچ هول ورډ دا خو بشپړ نوم ورته ولیکو اوس به ورته ولیکو کامل نوم چې کوم یو پیدا دا دومره مهم هم نه دی دې پسې هېڅ مه ګرځئ صحیح ده دا د دې لپاره دا ساده که چېرې موږ سره پروژې ډېرې موږ پیدا کړو که نه ساده اوس تا سره پروژې ډېرې دي صحیح ده یا دلته تا سره ډېرې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچرې دي ته غواړې دغه زر درته راسي دا BACC دی چې دا باختر افغان کنسټرکشن کمپنۍ دلته اوس نه درته برېښي ګوره که دا ډېرې واوسي نو څو به داسې پسې ګرځې نسي کولی که نه داسې وګرځې پسې دلته راسه ډسپلی ته ورته ووایه پاینټ کنټرول دلته ورته ولیکه صحیح ده ورته ولیکه هر شی چې ورته آپ له دې دلته دې چې چیرې کلیک کړی پاس او ډاون د دې نه لاندې بس بیا خپله درته پیدا کوي صحیح ده بل شی دی دی کې پاینټ نیکسټ خو هماغه هغه کې پرنټ پریویو دی چې کله ته غواړې دا کولی شي پرنټ یې وکړي بل دی کې څه شی دی کالمونه کالمونو کې ګوره ریسپانسیبل منیجر دلته درته ښیي یا دا یوازې درته وښیي دغه چار شي کالمونه چې ته ورته راوړې او ټیبل پاینټ انډرو دا به هم درته ووایم له مخه به یې وایي چې هر شی دا ځینې شیان اوس دې ته تاسو اړتیا هم نه لرئ ځکه زه دا وایم موږ باید د پروژې په ډول باندې کار کړی وي د پروژې په جوړولو باندې کار کړی وي دا زه ولې وایم ځکه دا لرنینګ کې راځي تاسو ته هېڅ خبره نه ده لرنینګ کې راځي له مخه به یې ووایي صحیح ده که نه یوازې دومره به وایي چې دې کې څه شی کېږي ته غواړې دغه
که نه دا دومره مسلکي خبرې نه دی چې تورو رنګ یې بدل کوه هغه یې بدل کوه وروسته به زه زر زر درته وایم چې دې کې څه دي فونټ یې بدله دلته کلیک وکړه بدل یې که صحیح ده هر رقم چې ته ورته غواړې رنګ او هر شی ته ورته بدلولی سي اندازه رو هایټ دلته روګانې چې دي بدلولی سي بس اپلای که دی د بکګراوند کلر د سپین دی سپین یې پرېږدئ هر رقم یې تاسو بدلولی سي نور دې نه تېرېږو صحیح ده دې کې خو څه شی پاتې نه سو دا ول د ډیټیلز کې چې ویني جزئیات ډیټیل درته کې دا ډیټیل دی دا درته وښیي که نه دلته وګوره دلته اوس نه ښیي که نه دلته اوس درته وګوره ډیټیل کې آی ډي درته ښیي او دا نور ټول نوم هر شی درته ښیي نور دې کې څه خبره نشته کلوز یې کړم وپوهېدې دې باندې ښه موږ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ورغه اوس راځو پروژه جوړو پروژه څنګه جوړوئ راځئ فایل مینو ته صحیح ده نیو ته راځئ نوې پروژه جوړو نیو ته چې کله راغلی ګوره اول څه شی درنه غواړي تاسو نه لومړی درنه غواړي سلیکټ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دا اوس انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر اوس انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر که ته دلته ګورې هغه بي ای سی سی اول خو دلته راغلی دی صحیح ده لنډ دی که چیرې دلته ونوسي دلته یې ورته نوم ورکړه هغه خپله بیا درته پیدا کوي صحیح ده ګوره بي ای سی سی وکنه بي ای سی سی دا هغه خپله درته پیدا اوس موږ سره کومه پروژه جوړو زه به بي ای سی سی کې بلډینګ پروجیکټ به ورته ورکړم صحیح ده بلډینګ پروجیکټ دا به ورته وټاکم دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دې باندې وپوهېده نو بي سی سی چې خپله خور ترتیب وته که نه خو چې دا سلیکټ کې دا د هغه مربوط ده دا د دا هغې یو اوس بخش دی. ګوره بلډینګ پروجیکټ مارو بیا وروسته خپله تاسو پوهېږئ ښه نیکسټ کوئ رابسئ پروجیکټ آی ډي به ورته ورکړئ ګوره هلته خپله درته وایي مخکې انټر د پروجیکټ آی ډي ان پروجیکټ نیم د پروژې نوم ورته ورکړه او آی ډي ورکړه دلته د پروژې آی ډي کله څنګه آی ډي تاسو ورکوئ یوه پروژه وي دلته کانټراکټ نمبر هلته درته لیکلی هر کانټراکټ نمبر یې ډبلیو هر شی درته لیکلي هغه به یې تاسو ورکوئ اوس خو موږ سره کومه پروژه نشته داسې چې هماغه کانټراکټ نمبر یې راواخلو ورې کړو زه له ځانه یو نوم ورته ورکوم صحیح ده یو آی ډي ورته ورکوم لیکم چې بلډینګ پروجیکټ داسې یو آی ډي ورته ورکوم خو تاسو کله چې کله کار کوئ کانټراکټ آی ډي ځان ته وي هماغه ورته ورکوئ ښه خبره ده پروجیکټ نیم دا د دې پروژې نوم ورته ورکړه د دې پروژې نوم نه بي سی سی نه خپله چې د دې پروژې نوم بلډینګ پروجیکټ خو دی یا سکول لکه هاسپټل پروجیکټ هاسپټل پروجیکټ هم نه خو تا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې هغه ځای کې راغی داسې یو نوم ورکړه دا کوم ځای کې چې هره پروژه چې چیرې جوړیږي که نه هره پروژه هغه یو نوم لري زه اوس دې ته یو نوم ورکوم یو نوم به ورته ته یې کومې سیمې وردګ ښه جاته داسې د خپل کلي نوم کې لکه تاسو یې کلي کې یو ښوونځی جوړیږي یو بله کومه وداني جوړیږي او داسې هره پروژه ځان ته نوم لري ابتله ښه زه به ځانه یو نوم ورته ورکړم صحیح ده یو ابتله نه پوهېږم څنګه به یې سپیلي A B T A L A A B B T A T A L A L A صحیح ده ابتله ښه ابتله های سکول پروجیکټ صحیح ده که نه داسې یو نوم ورکوم سکول پروجیکټ که دا پروجیکټ ورسره ولیکي یا ونه لیکي هېڅ خبره نه ده زه ورته وایم چې ابتله های سکول صحیح ده نیکسټ کوو ګوره پروجیکټ سټارټ اینډ اینډ ډیټس دا دواړه ډېر اړین دي د پروژې پیل او د پروژې پای دا به ارومرو ورته ورکوئ صحیح ده دا پلان سټارټ دی یعنی د دې پروژې کارونه ته په کومه نیټه باندې پیلوي یوه نیټه راته وایي دا نننۍ نیټه ورکړه په همدا نن ورځ خو به یې دومره زر نه پیلوي لږ به یې وروسته کړو صحیح ده د جولای په 15مه نیټه موږ د دې پروژې کارونه پیلوو صحیح ده او مست فینش بای په کومه نیټه باندې ته پای ته رسوي ګوره دا ډېره در سره مهمه ده خو ځینې خلک دا ورته نه ورکوي دا یعنی د هر اکټیویټي چې تا وروستی اکټیویټي ده د هغه تا د پروژې اخري وخت راځي وروستی وخت راځي خو موږ یې ورته ورکوو ډېر مهم دی ځکه د پروژې پیل او پای باید درته معلوم وي ځکه چې پروژې په پېژندې هغه تعریف کې ته خپله وایې چې پروژه پیل او پای معلوم اوسي باید دا ورته ورکړي صحیح ده یو کال مثلا د اګست یو کال چې راځي دلته بیا کلیک وکړئ دا میاشت ته لنډ راوړي ډېر زر زر کولی سئ دسمبر کې خلاصوي ان 2014 شه
دې باندې وپوهېدئ نو ګوره دلته چې کلیک وکړئ اوس میاشتې د میاشتې ورځې دي ورځې که دي. دلته کلیک وکړئ بیا په لنډ ډول بس باندې ټول مخ میاشتې تللی ښیي. سي او کال کې هم داسې تلل د کال میاشتې ښیي او که داسې د میاشتې ورځې داسې وړکۍ او لویږي صحیح ده که نه دا به راسي 2012 د اوس 2012 جولای دی که نه جولای دا دسمبر کې به یې خلاص کړو صحیح ده صحیح نیکسټ ټیکه ریسپانسیبل منیجر د دې په اړه به وروسته وغږیږو صحیح ده ریسپانسیبل منیجر بیا وروسته غږیږو چې دا شی ته وایي نیکسټ ریټ ټایپ پرایس پر یونیټ همدا همداسې پرېږدئ وروسته چې کله ریسورس ته ورسېدو هغه ځای کې بیا خپله خبرې پکې کوو صحیح ده پرایس پر یونیټ یا د دې په اړه لږ څه درته وایم کله تاسو سره یو څوک کار کوي هغه درنه یو پیسې اخلي که نه د هغه لپاره ځان ته یو ټاکلی وخت وي لږ یا داسې به ووایو که یو کارګر در سره کار کوي هغه چې تا نه د ورځې 2 روپۍ واخلي د ورځې درنه 300 مثلا دا به څه شی کې ولیکو دلته کاشکې هغه هم نه دی خلاص کړی اکسل کې به درته ولیکم صحیح ده اوس وګوره یو کارګر د ورځې 2 افغانۍ درنه اخلي 400 افغانۍ اخلي دغسې کارګر دی 400 افغانۍ پر هاور درنه اخلي صحیح ده پر هاور یوازې د یو ورځې اوس 400 افغانۍ پر ډے به ولیکم د ورځې 2 ساعته کار کېږي عموما 8 ساعته کار کېږي که نه نو د یو ساعت له مخې به څو راسي دا به تقسیم 8 کړو که نه عموما اوس وګوره 50 افغانۍ پر هوا نور دې سره تاسو خپله بلدئ نو چې کله تاسو ریسورس اډ کوئ دا پرایس پر یونیټ هلته ډېر کارېږي یعنی یو کارګر لپاره اول چې ریسورس ماډ کړو نوم یې ورته ورکوئ د هغه په اړه معلومات ورکوئ د ټلیفون شمېرې ورکوئ میل ادرس یا نور شیان که هغه ولري ورته ورکوئ هلته بیا پرایس پر یونیټ هم راځي پرایس اوس وګوره د یو ساعت د دې قیمت څومره سو 50 افغانۍ پر هاور دا ورته ورکوئ که چیرې مواد وي بیا پرایس پر یونیټ په یونیټ کې دغه شی راځي یا متر مکعب هر شی چې راځي کیلوګرام ځینې مواد ته په کیلوګرام اخلي ځینې په متر مکعب اخلي ځینې په بورۍ باندې اخلي هر شی بیا خپله جوړولی سي هغه اډمین کټګوریز هلته خپله د کله چې پریماویرا سافټویر ته لاړ سئ په هغه کې سته ښه دغلته اډمین مینو کې سته اډمین کټګوریز ورته وایي هلته یونیټ هم جوړولی سي هر شی تاسو نور جوړولی سي او کرنسي هم تاسو خپله بدلولی سي یوازې دا نه چې تاسو هغه نه افغانیو نه ګټه واخلئ نورې کرنسي هم کارولی سي لکه کولی سي کلدارې وکاروئ ډالر وکاروئ هر شی چې تاسو د پروژې ډول پورې اړه لري صحیح ده نیکسټ پروجیکټ ارکیټیکټ اوس دې نه موږ تېرېږو ښه دا پروجیکټ میتودالوژي نوم مو اورېدلی هلته یو ټمپلیټ جوړېږي د یو پروژې مخکې له مخکې نه ته ځینې اکټیویټیانې جوړوې بیا را پروژه چې جوړوې ډېرې پروژې یو د بل سره ورته لکه سب سټرکچر سوپر سټرکچر فینیشینګ ده یا الکتریکل ورک میکانیکل ورک دا ټول سره ورته اکټیویټیانې نو هلته تا تیار جوړ کړي وي پروجیکټ منیجمنټ میتودالوژي دی څه شی دی دغه میتودالوژي منیجمنټ کې هغه ځای نه بیا کولی سي راوړلی سي دلته ورته وایي یا رن د پروجیکټ ارکیټیکټ دا یې وړه که اوس یې نه غواړو چې راوړو صحیح ده زه ورته یم نو ډو ناټ رن د پروجیکټ ارکیټیکټ صحیح ده دا موږ اوس نه مو ده په کار نیکسټ کوئ موږ ته یې مبارکي وویله چې پروژه یې موږ جوړه سوه سمه ده که نه ورته ووایه چې فینش ښه پروژه خو تا جوړه کړه هلته وګوره نوم یې دلته در سره راغی ابتلا های سکول صحیح ده اوس پروژه کې نور کوم کوم کارونه دي چې ته به یې وکړې د لومړي ځل لپاره چې تا پروژه جوړه کړه د دې لپاره چې ته دغه ټولې کړنې ټول اکټیویټي سمې سرته ورسوې دا باید په وړو وړو برخو باندې وویشي چې ورک بریک ډاون سټرکچر ورته وایي WBS ورته وایي صحیح ده یعنې یوه پروژه سوه داسې ورته نوم خو مو ورکړه ابتلا های سکول دا کارونه څنګه کولی سي په سمه توګه یې سرته ورسوې باید په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې بیل کړو لکه داسې اوس به راسو چیرې WBS ته ورک بریک ډاون سټرکچر یا دلته راسئ پروجیکټ مینو ته راسئ WBS ورته وټاکئ صحیح ده او یو بله لاره یم سته هغه هم دلته چې ویو مینو کې دلته ډایرکټري څه شی راوړئ دا ډایرکټري راوړه دغه دلته هم ورته ویلی سي درې لارې دي لارې نه چې تاسو ته اسانه وي هماغه کېکاږئ او ورسئ صحیح ده
پروژه راغلی موږ دلته پروژه راغلی صحیح ده جنرال نوټ بوک بجټ لاګ بجټ سمری د دې په اړه به بیا وروسته غږیږو صحیح ده دا شیبه یې پرېږدي اوس موږ غواړو د دې پروژې کارونه په برخو باندې وویشو یعنی په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې ویشو برخه یې کوو ګوره دلته راسئ رایټ کلیک وکئ اډ ورته وایي لومړۍ برخه زه ورته وایم څه شی دی د پروژې لپاره زه ورته وایم جنرال مایلسټون څه شی دی موږ په دوه ډوله مایلسټونونه لرو د دې په اړه بیا وروسته په بشپړه توګه غږیږو یا اوس درته وایم څنګه موږ به زه به درته دلته به ونیسم جنرال مایلسټون به زه ورته ووایم یو ډبلیو بي ایس به د دې په نامو باندې جوړ کړو خو ډېرې خبرې به نه پکې کوو صحیح ده مایلسټون یو سټارټ مایلسټون دی یو فینیش مایلسټون دی لکه ته ډیره مهمه خبره ده در سره خپل د پروژې ان ټي پی د نوټیس ټو پروسیډ کوم ځای نه چې ته کار پیلای دا ډیره مهمه ده در سره د سټارټ مایلسټون یو ټکی الته کېښودل کېږي خپله سافټویر له مخې زه څنګه په ساده ژبه درته وایم چې تاسو پوه کړم وروسته بیا راځي وروسته به بیا سم درته وایم زه یوازې جنرال مایلسټون یو ډبلیو بي ایس رغوم بیا وروسته به غږیږو صحیح ده جنرال مایلسټون به ورته ووایم جنرال مایلسټونز یو مایل نه وروسته چې یو تیږه ګرځي دغه نه هم سړی پوهېږي لکه جنرال مایلسټون د څه لپاره زه سم وپوه کړم ښه کیدای شي اوس هم وپوهېږئ چې جنرال مایلسټون څه شی دی کله چې پروژه در سره پیلېږي د هغه پیل کې ته باید مایلسټون ولري مایلسټون خپله پریماویرا کې څنګه لکه یو سټایل هغه د سټارټ مایلسټون دی یو فینیش مایلسټون دی دا کوم وخت نه لري لکه نور اکټیویټیانو غوندې چې درنه وخت ونیسي صفر یعنی وخت یې څه شی دی صفر دی یوازې د دې ښودنې دپاره پکارېږي لکه کوم کارونه له یو نیټې نه پیلېږي لکه ته اوس سټارټ مایلسټون د یو پروژې سر کې ورکوې تا د پروژې کارونه دلته مو په کومه نیټه باندې ونیول د جولای په څه مو 15مه نیټه اوس زه په د جولای 15مه نیټه باندې زه ورته وایم سټارټ مایلسټون هلته ورته لیکم چې اوس یو اکټیویټي چې بیا درته جوړ کړم چې پراجیکټ سټارټ دا یما سټارټ مایلسټون سو بیا داسې یو بل مایلسټون ګدم ډېر وروسته چې 2000 د اګست په څومه باندې موږ کار پای ته ورسوو دا څومه نیټه هلته یو بل مایلسټون ورکوم فینیش مایلسټون چې په دې نیټه باندې یما کارونه پای ته رسېږي بیا خپل وروسته به نور وغږېږي هغه باندې صحیح ده خو مایلسټون کوم وخت نه لري شروع د پروژې او ختم د پروژې په دغه کې ورته خو مهم او سافټویر ته ورپېژنې خو مهمه نه ده چې ته یوازې د پروژې په پیل او پای کې ورته ورکړې نه د ځینو نورو مهمو کارونو لپاره هم ته ورته ورکولی سې لکه اوس دی یو اکټیویټي دی تا هغه د خپله پوټینګ دی پوټینګ لپاره فریم ورک دیم کړی دی ریبار پلیسینګ دا کار دیم ورته کړی دی یو څوک انسپیکشن لپاره یعنی مخکې له دې چې ته د دې کانکریټریزي وکړې باید انسپیکشن یې سوی وي چیک لیست د هغه امضا سوی وي د هغه لپاره هم ورته ورکولی سې د یو اکټیویټي نه مخکې یو مایلسټون ورته ورکړه هغه ته ولیکه انسپیکشن بس هر اکټیویټي چې وروسته ده هغه ورته ولیکه یا نورو ځایونو کې هم تاسو ورکولی سې هغه به وروسته راځي صحیح ده اوس کار څومره مونږ سر پرې وخوږه ښایي تاسو هم تصور ونسه کړی چې څنګه تاسو هم بیا په زړه پورې کېږي نه صحیح ده که نه ښه جنرال مایلسټون کې خپله په دې کې زه نور 2 ډبلیو بي ایسه جوړم دا په 2 برخو باندې ویشم یو زه ورته وایم چې سټارټ مایلسټون صحیح ده سټارټ مایلسټون ورته وایم کلیک به دلته کوئ صحیح ده که دلته کلیک وکړئ بیا د دې یوه برخه ګرځي ګوره دلته سټارټ مایلسټون سم ولیک دلته به ورته وایي چې شی فینیش مایلسټون تر دې ځایه څوک نه دی پوه سوی که هېڅوک هم ونه پوهېده ښه فینیش مایلسټون اوس که دې ته تاسو پام کړی دا فینیش مایلسټون د دې یوه برخه وګرځېده خو نه زه داسې نه غواړم زه غواړم چې جنرال مایلسټون په 2 برخو باندې وویشم چې یو سټارټ مایلسټون اوسي یو فینیش مایلسټون دا هم کټ مټ د هغه په څېر باندې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې مو چې څنګه کار کوو دلته راسئ ګوره لیفټ دې ته شفټ کې اوس دا خپله د دې یوه برخه شو صحیح ده اوس راځو جنرال مایلسټون یو ډبلیو بي ایس خو مو جوړ کړه یا دواړه د دې یو برخه شو که نه صرف د سټارټ
نه دواړه جنرال مایلستون بیا سټارټ مایلستون ورکړی فینیش مایلستون په دوه برخو باندې مو ویشي. بیا وروسته د مایلستون په اړه باندې غږیږي، نور معلومات باندې دې په اړه باندې وړاندې سي. او که چیرې هلته خپله وګورئ په سکیجول کې، بیا هلته ډېر ښه سړی پوهېږي اوس کار څومره ووایه، دا څه شی دی دا څه شی دی. صحیح ده که نه؟ ښه راځو یو بل ډبلیو بی ایس جوړو. د بل ډبلیو بی ایس د جوړولو لپاره دویم ډبلیو بی ایس زه ورته یم تاسو کولی شئ چې یا د ډیزاین پیج نه یې پیلوئ چې ډیزاین هم کې ونیسئ نورې برخې. زه غواړم چې یوازې کنسټرکشن برخه کې موږ سکیجول جوړ کړو. صحیح ده؟ وروسته به بیا چې کوم موږ هغه ولرو چې کله ډیزاین برخه هم ولرو ټول برخه هماغه برخې لپاره بیا زه درته لنډ کار وکړم. صحیح ده؟ بیا یا چې دې سره بلد سئ هغه کولی سئ، سخته نه ده. صحیح ده؟ اوس موږ هماغه کنسټرکشن برخې نه درته پیلوم چې څنګه. ښه راځو اوس زه دلته ورته وایم چې سب سټرکچر ورته وایم. سب سټرکچر صحیح ده؟ دا یو ډبلیو بی ایس خپله هغه د فلور فینیش لیول یې چې درکړی ده د هغه نه لاندې برخه چې هر څومره اکټیویټیانې راځي وروسته به بیا موږ جوړې کوو څومره اکټیویټیانې هغه ته ما سب سټرکچر وویلی. صحیح ده؟ بل راځم زه سوپر سټرکچر ورته وایم چې هغه نه پورته کوم کارونه دي. تاسو کولی شئ نور نومونه ورکړئ، د پیز باندې یې وویشئ، ورته وایئ چې لومړی پیز، دویم پیز، دریم پیز. دا ډېر اسانه راځي ښه. او بل سړی ښه تصور کولی شي لومړی ځل چې څوک یو سکیجول باندې کار کوي بیا دا ښه تصور کولی شي. تاسو خو عملي کار هم ځکه چې خو د مهندسي کې ویلي د سب سټرکچر سوپر سټرکچر د ساختمان لپاره دغه فعالیتونه هم ویلي شي چې څه شي په څه شي کې کېږي، نو د هغه له وجې نه سړی زر پرې پوهېږي. اوس زه ځکه لومړی دلته سب سټرکچر سوپر سټرکچر ځکه په دغه برخو باندې ویشي ښه تصور کولی شي، ولې نورو پیزونو باندې یې ویشلی شي. تاسو ورته ویلی شي 4 پوړه وداني وي در سره د هر پوړ کارونه یو ډبلیو بی ایس جوړ کړئ، کولی شي هر څنګه. صحیح ده؟ سوپر سټرکچر سو بل براس ورته ویلی شي چې فینیشینګ ورته ووایي. صحیح ده؟ فینیشینګ پلستر او نور کارونه. صحیح ده؟ د فینیشینګ نه مخکې ته یو بل هغه ورته که هغه مو کش کې مخکې جوړوي هېڅ خبره نه ده، دلته ورته وایه چې الکتریکل ورک ورته وایه. صحیح ده که نه؟ الکتریکل ورک ستړي خو نه یې. ځان ته داسې ورته ویلی شي چې پلمبینګ ورک. پلمبینګ څه مطلب؟ پلمبینګ نه دا سیور پایپونه انسټالوي ورته، نور د خپله هغه دی د واټر پایپونه د واټر سپلای دی هغه وروسته د فینیشینګ کې هم کولی شي ځای په ځای کې. ما ځان ته ورته هغه دغسې ډبلیو بی ایسونه دي. زه د دې لپاره ډبلیو ایسونه ډېر درته جوړوم چې تاسو وپوهېږئ چې کوم کارونه دي کې. صحیح ده؟ یو سر یو بیا زه درته وایم میکانیکل ورک ورته وایم. میکانیکل تر دې ځای وپوهېدئ؟ نور خو به څه شی نه یې کې پاتې. ګوره الکتریکل ورک، پلمبینګ ورک، میکانیکل ورک، نور خو به پروژه کې ما ته خو څه شی ذهن ته نه راځي. دا ډبلیو بی ایسونه مو چې جوړ کړه دې نه وروسته راځئ په هر ډبلیو بی ایس کې اکټیویټي ورته اډ کړئ. یعنې چې ته ورته مثلا یوه بیلګه به راوړو چې دا سره سب سټرکچر دی کومه اکټیویټیانې پکې لري، کوم کارونه لري، ایکسکیوشن کې لري، پوټینګونه دی، نور هر شی چې راځي کې وروسته به کار وکړو هماغه ورته اډ کړئ. خو دې ته دې پام وي. اوس دلته ګوره څومره ګډوډي دی، ډېره ګډوډي دی که نه. لومړی ډبلیو بی ایس چیرې دی، دویم یې چیرې ده، بیخي ګډوډ برېښي. که اوس راځو اکټیویټیز ته یا دا کلیک کړئ یا دلته پراجکټ مینو ته راسئ، دلته اکټیویټیز دا کلیک کړئ. کول هرې لارې نه چې تاسو ځئ کولی. دلته اوس راغلو ګوره دا د اکټیویټیز خپله هغه د اکټیویټیز په لیول باندې چې موږ ته څه شی ښکاري هغه ځای هغې برخې ته راغلو. دلته اوس وګوره ډبلیو بی ایسونه څومره ګډوډ راغلي. که دلته کله کله ته څه ورته ورته ووایې دا شیان دې درته وښیي د ډبلیو بی ایس لیول له مخې یا د نوم له مخې هر شي له مخې څه ورته وایي دا هم بیا کله کله روغ نه راځي. اوس وینې ډبلیو بی ایس د دې له مخې ورته وایي اپلای که ګوره بیخي ګډوډي ده. ځینې نورو شیانو له مخې هم سورټ کولی شي. د دې په اړه به بیا وروسته غږېږو خو سم در سره نه راځي. څنګه کولی شي چې ته دا جوړ کړې
ترتیب کې یعنی دا کار چې ساحه کې کېږي هغه ترتیبوي نه خو کېږي دلته چې پاڼه کې سم درته وبرېښي بیا د دې د اکټیویټیانو د برابرولو لپاره موږ اکټیویټي کوډ نوم ګټه اخلو هغه وروسته بیا خبرې دي خو لنډ خبرې بیرته ډبلیو بي ایس ته لاړ شي صحیح ده اول دا دی در سره دویم څه سو دویم دا وکنه دا راسه دی باندې دا لاندې راوړه د دې صحیح سو دریم پیدا که چیرې و دا وکنه دریم هم د دې لاندې راوړه د دې لاندې څلورم څه سو څلورم دا دی څلورم د دې لاندې راوړه او څلورم صحیح ده راسه بیا الکتریکل ورک پلمبینګ د دې لاندې راوړه مهمه نه ده مخته او شاته چې راسیم ته مهم تا سره چې شی ده د اکټیویټیانو ریلیشنشپ دی یو بل سره کومې اړیکې لري کوم لومړی پیلېږي کوم دویم پیلېږي دا کولی سي بیا خپله برابر کړي صحیح ده الکتریکل ورک ته راسه بل راسه میکانیکل ورک وروستی زمونږ مطلب دا باید د ساحې مطابق په واسطه کولی شو چې موږ ترتیب هو د دې په اړه باندې ښه کولی سي او تاسو څنګه څه دی د ساحې مطابق مثلا کوم کارونه چې ساحه کې کېږي هغه په ترتیب ساحه به تا به د سکیجول سره سمه اوسي موږ چې کار کوو د دې سکیجول له مخې بیا هلته کار کوو داسې نه چې د ساحې له مخې تاسو هر شی جوړ کړئ بیخي پوه شو وپوهېدې اصلي مطلب اوس لکه سب سټرکچر لکه دلته اوس چې موږ څنګه برابر کړي دي اول لاندې کارونه کوو دویم پاس کوو بیا وروسته فینیشینګ پلستر خو ګوره دې ته مو پام وي چې الکتریکل ورک لکه که ځینې کاندویت لپاره چې که ننه کېږي مخکې د ځان ته ځایونه ورته هغه کوي لکه سیم یو کار دی هغه ته لکه هغه ساکټ دی او کاندویت خپله د چې د دې لاین په یو بل پلاستیکي پی وي سي پایپ کې دننه دی صحیح ده مخکې له پلاستر نه ته باید دغه ځای ورته جوړ کړې پرېږدې هغه کې ورته کندنکاري ورته وکړې دا باید یو ماشین باندې داسې ورته هره کړې کانډویټ لپاره ځای ته ولرې هغه ځای ته مخکې له دې پلاستر نه صحیح ده د پاس لپاره که ته سلب کې هغه ولرې دا دننه ولرې په سلب کې دننه واوسي ټول لګونه غځېدلي مخکې له مخکې برېښنا کارونه هغه باید خلاص کړې وروستي کارونه میکانیکل ورک دی ایر کنډیشن چیرې لګوي پاکه چیرې لګوي ځایونه خو به د مخکې ورته ټاکلي وي همدا کارونه او پلمبینګ ورک ګوره که سلب انګریډ کار کوي سلب انګریډ هغه ته چې خپله دغه لاندې سلب چې دی لکه اوس دغه سلب دی چې خپله ځمکې باندې پروت دی نو پلمبینګ مخکې له مخکې باید ته وکړې ځکه بیا د دې سلب نه لاندې پټېږي چې فلور کلیناوټ دی چیرې دی نور دی کموډ دی چیرې دی خپله لاسلونې دست شوي دا ټول نردواني باید وکړي صحیح ده دې باندې وپوهېدئ بیا وروسته ټولو اکټیویټیانو ته موږ راځو بیا خپله پوهېږئ چې څه خبره ده فینیشینګ کې پلستر او رنګ او دا شیان تاسو ورته ورکولی صحیح ده که نه تر دې ځای وپوهېدئ اوس راځو د اکټیویټیانو برخې ته راځو پروژه موږ په برخو باندې وویشله دا په لویو برخو باندې بیا هغه لوی برخې په وړو برخو باندې ګوره پروژه مو راواخیستله په څه شی باندې مو وویشله په ورک بریک ډاون سټرکچر ورک بریک ډاون سټرکچر اوس راخلی په اکټیویټیانو باندې ویشي اکټیویټي بیا راخلی په سټیپونو باندې ویشي ځینې داسې اکټیویټیانې دي څو سټیپه باندې ته ویشي هغه بیا خپله سافټویر کېږي دننه ګورو به راسه اکټیویټیز ته صحیح ده اوس وګوره دا ټول ډبلیو بي ایسونه یې تا دلته راغلي دي صحیح ده لږ دمنه ورته کوه دا به مې وګورو چې سم شوی که نه ډبل کلیک صحیح سټاپ یې کوه